بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقعه مد نظر ملک پرې خو بل ملک تلا هغه ملک ته چې د کوم ملک تلاړ داغه پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام دو لونه وي ای بغړې او چيلې سرولې کوئی ته بچراله ګډو چيلو له به وبور کولې پاکوي او داسې بوقوا چا به سلويخ تو کسر ایستا. موسی علیہ السلام چې ورغه هغه په یوازې ځان هغه بوکره وس اجنکه لاړې پلار ته وی چې داسې یو نوجوان لکو په یوازې ځان یې بوکره وستا ورته وی تاسو ته تاسو کې د الګ به پیغمبري. شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا الګ به پیغمبري دا چا چې په یوازې ځان دا بوکره وس ولی چې یو پیغمبر د سلويختو پهلوانانو عمر طاقت لري د یو پیغمبر قوت چې ده د سلويختو پهلوانانو عمرې. عزیزانو بیا سلويخت هغه پهلوانان لکه د دنیا سلويخت پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمره په دې ملک داسې خلقم تیر شوي دي چې هغه دا به چې پیغمبر ته د ډېرو خزو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د 4 نه زیات نشته. مونږ ته 4 خزي جایز دي او پیغمبرانو ته 1400 سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته کده قوت په اعتبار وې نو یو پیغمبر ته 1400 خزي رواوي 1400 او الته خیال د قوای شهوانی نو پیغمبر ته د زیات او خزو اجازت په دی وجهو چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د خزو په ذریعہ خزو ترسي نو پیغمبر ته به د ډیرو خزو ضرورت زکاو چې دا خزي به مبلغین وي او د خزو ته به د خدای دین رسول. الته د قوای شهوانی خیال نو کینی یو پیغمبر ته به 1400 خزي پکار تا ته 4 خزي روا دي نو ته خو 4 پورا کا بیا 15 ضرورت پیښ شو بیا به تا د پاره خبره جوړي. د پاکستان کې دا یوس میخه څوک نشي ساتل دا پاکستاني میخه دا یوس څوک نشي ساتل تاسو پلار به 4 خزي وساتل تاسو دا جمعات کې چې ناس په ایمان وي 4 خزو شوق هم شته وای 4 کولای شي یو نه شي ټینګول لکه ناګویا ناس پچی یو طرف نه جراټینګه په بل خوا در نوزي بل خوا نه جراټینګه په بل خوا در نوزي. خدای چې کوم تقسیم کړي دے هغه ډېر الله ته پتا وا چې ته د یو نه د دوه قابلم نه تا هم 4 روا دي او شرط ور سره لګول وان خفتم الا تعدلوا فواحده کدا يردي چې تب عدل نشي کوله انصاف بنشي کوله پارشي کې به مساوات پارشي کې د مساوات نشو کوله نو الله وی فواحده بیا به یو کې بیا به دویم عمله تاسو پوه شئ. وان خفتم الله تعالی مسنا وثلاثه ورباع 2 3 4 لیکن وان خفتم الله تعدلوا کتا سو یریدای چې عدل بونک فواحد جب یو ډېر خزو فطرت درته معلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي کور تلا هغه ولا د شاتو شربت نور بیبیان ورته صلاح وکړه چې د راشي نو ورته بووي چې مونږ له
ستا د خلې نه د مغافیرو بوی راځي. په دې چل بدله زورونه ورکو چې دی بلی بیبي کره ته ولې تلې چې دی راغی ورته اجدو منک ریح المغافیر، مونږ خو تا نه د مغافیر بوی بیا مومو. حضور علیہ السلام فرمایل چې ما خو مغافیر نه دي څکلي او نه مې خوړلي دي، ما خو د شاتو شربت وزا په ما د حرامي چې دا شی به زه بیا نه خزو د لاس. قرآن ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك، الله چې کوم شی حلال کړی ولې په ځان حرام خدای بنده دا خو دی. خزو طبیعت خزو فطرت دا ده. حضرت عائشہ کور کې پروت ته او نیمه شپه کې پاسه جنت البقیع مقبره تلاړو، درې ځله دعا وکړه، درې ځله ادیره تلاړو دعا وکړه او درې ځله دعا وکړه. اوس باز خلق پاکستان دے عرب بلا پکشتا دوا دلتا کوا و ملتما کوا و پلانے دعا ہر وقت کوا 24 گھنٹے دا خلا پا جڑا لرا و خدای تا واز لرا و خدای تا سوالو نکوا و خدای تا زاری کوا، ہر وقت دعا کوا. یا وقت پا 24 گھنٹوں کے دا سی نشتا چے آغا دا دعا نا منی شریعت پکې منع کړي، یو وخت داسې او کچاوي دې سټ نه نیسو د مرغۍ غوندې ته دا سټ تاوي. پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې مسراوي. دعا فکر پیغمبر کله جهاد په میدان کې ولاړ دیم دعا کوي، بدر کې ولاړ دے دا دار په شکال میاشتا د روزې میاشتا روزه یې نیولې دا جنگم کوي او دعا چې پروردګار کته غواړي چې د زمکه د پاسا ستا نامې اغستو والا پاتې نشینو دا 314 کسان ټول شهیدان کا او کده زمکه د پاسا خپل نامې اغستو والا پاتې کول غواړي نو خدای د دوی امداد وکا. د بدر میدان اوس میاش دو کیږي چې ما ولیدو هغه زمي ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو عزیزانو یو لیش بوټه پکې نشتا، سورې نشتا، کانی شګي ګیر چاپیر غونا او دار په شکال میاش ته په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یو قجوره په 2 کسه خوړلې دا روزای نه دعا دا سی دعا بے استاو زما غندی دعا بے کولا تاو ما غند دس دا سی دعا بے کولا. محدثین وائی چه لا سنا بے دمرا اچات کرے چه دا دا ترخونو سپینواله بے پا دی لستونی کی اخکارا تاسو دا سی دعا چرے کردی دا پا ایمان تاسو خدای تعجت نیشتا کاملیان مدیا د خدای په قهر اخته کومګ یو لا د خدای په قهر اخته اجتم نشته. پیغمبر اجتو د ټول کائنات غم په سر او داسې به زما عزیزانو دعا درې ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ته ادیره ته چلار شي تیرې گئی ما تراغي چې ترسوم دعا ورته نه ها دا مکاوه چې چرته چونه کړې زه وګورې الا بابا تبه کې او تبه راکې دا شیطانت مکوه. باباګان چاله سور کولې نشي محتاج دي ستا دعا ته ورکول صرف د خدای د ذات کار دی. په دې خبره پوهیږئ ورکول د باباګانو کار نه دی. باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج ستا دعا ته پادیره ورغه محتاج دي دې ته چې ته په دعا علماء لیکي چې یو آیات کرسی چا پادیره کې ویلا نو سلويخت ورځې دا غادیره نه عذاب وچت هغه مقبره سلويخت ورځې عذاب نه یو آیات کرسی دي چې پکې وایي نو په ادیره ورله سنه قرآن پکې وایا نو هغه نه ډیره फायदा. اوس چې بل ته خیر ورسه خو الله غا خیر ستا جوړای کیا چیز ہے خیال امراغه
نو هغه د پنجابیانو کار مکوي چې چرګ زیارت ته وړي چې بابا کوکړ غنته پتر دے کوکړ غنته پتر دے چرګ مې راوړې دے او زوی راکړه دې په بدل زامن مامن او لونی مونی دا ورکول د خدای کار دی دا د بنی آدمو کار نه دی دا د زیارتونو کار دی او سبیله خبره ده چې زمون په بالا ماڼۍ کې دا سه خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ ډولکی غاړې تا چولی او ګلونه په غاړه کې چولی په دې سړک روانو غړس دی غړس دی غړا څه چل دی د بابا ډوله روان پټا پوړاند شي او پټا پوکی په خبرګو کې نه باباګانو ته د ډولۍ څه ضرورت ته کډولۍ په ژوند کې ځان لا جوړه کړي خو په قبر کې به کې سوري او په کې بغرزي او که دنیا کې ځان لا د ډولۍ اسباب نه کړي نو د دنیا ډولۍ هغه ته قبر ته ورنه نه استېش دا د کوچیانو کار دی ایو کوچې بل کوچی ته وي چې پته خان اورور هغه چې چې کعبه د خدای بخلې وینو اوس به ورته ناس جمع او سخت یخنی و سخت یخنی و نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړو چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو یې نو ځکه چې یخنی دا ډېره چې پته خان اورور چې وی کعبه د خدای بخلې وینو اوس به ورته ناس ګرمېږي به چې ګینه دا اور بال تمی او دا بی وقوف قوم دی بدبخت کم بخت چې دوی دا زیارت ډالای څه مطلب دی د زیارت اورس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت ته دغه کال کې چې اورس کیږي دا زمونږ د بالا مانې د الله پنګانی کوي نو یو شپه د نکریزو وي او خزی راشي صاحب شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ترست په قبر په دې خپل باندې نکریزي او تپی وې دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما غوندې سنداګان ور سره ای داغه د بدبخت بی پدر زامن دی او د بی پدر اولاد داغه بی پدر قوم دی د دین مور معلومه دا او نه پلار معلومه خدای خبر چې دا د خسکی اگونه پیدا دي کدا څه بلا قوم بالکل د سړی زامن نه دی او نه په خبره پوهه خار نه یو ډالۍ راځي غنجي ځان سره پیدا کړي جمعې پشپه چې پیدا شي هغه مغنجي شي اغنجي دی وغنجي کم سید کې چې د پیغمبر یو ټیډي پیسې نشانم نه هغه ته سید ویلم ناروا او حرام او سید صاحب دین تو ساډا تو سا قدر نہ پائی حسن حسین تو ساډے دادے داڑھی کدو منائی شکل تمو ګورئ په غوګونو کې به د سرو زرو مندرې چولی پیغمبر ویلی دي در سړی ته سرو زر استعمالول حرام دي نکي ویلی دي حرام دي دوی به د سرو مندرې په غاړه کې چا به دومره غادغه چولې جمکه ون دومره وګدبه او دا تاو ما غوندې خرچی کن سید دې اگر هغه کې چې دا راځي سید په 400 بستر کې سری راوتی سوچا سید دې سترګو ته وګوره تکي سری دا زمون خلق ایمانونه دي دا زمون خلق دي نو زمون دې کرتوتونو ته چې ګوره په مونږ به عذابونه نه نازلي په مونږ به قهر نه نازلي چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای نه غنو رسول نه غنو قرآن نه غنو مذهب نه غنو اس نه پويګو خو یو خر را پاسې دو او مونږ ته وی چې دا شی مذهب دې مونږ غي پسې یو قچر را پاسې دو چې دا شی دې مونږ غي پسې نه مونږ به تباکی ګنا غرکی ګو بنا نن سار را سره یو لګي او ټیکسونه ډېرو لګي د مالما خو یو شعر ته جمعې مونږ ترازه کنا وی چې مالما خو ویلی جستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا خبرداوي چې د حال تر دا بدتر وې ډاکټر نه بزولي دو وتا ته خدای شي بیماری ده دینه توبه وباسنو جوړيږي وې دینه هو الله کا توبه وباسم خدای دې نورم دا مرض زیات نو یار ته وستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا خبرداوي چې د حال تر دا بدتر دینه نور غرق شي زیات نه مونږ چې دینه زیات زمونږ حال وګور ټیکسونه زویم
تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به وکړئ. د هغه ورځې انتظار وکړه، د هغه ورځ چې ته خپلې ښځې له نږدې ورځې ټیکس به در باندې لګي. د هغه ورځې انتظار. دا ټول زموږ اعمال د ټیکس په شکل، د وی سی آر په شکل، د ټي وي په شکل. مونږه د بټو په وخت کې کوثر نیازی راغلی و دلته چراټ ټي وي سټیشن افتتاح کړ، نو خلقو ته مبارکي ورکوله چې زه به رنګین ټلویزیون افتتاح یو ورځ تاسو ته کوم. نو مونږ ورپسې شو چې خدای دې تباه کړه، ته خو مولای بیړه دې غرقه شه، کور دې د میردین جومات شه، ته خو مولای ته څنګه وایې چې زه به د رنګین ټي وي سټیشن افتتاح تاسو ته کوم. مونږ چغې جوړې چې چغې جوړې کې اوس زمونږ موجوده امیر المؤمنین چې دی راغی په صدر کې د ټي وي سټیشن افتتاح وکړه چې 15 کروڑه روپۍ لګېدې. 18 کروڑ. نو تاسو وایئ چې صدر صاحب د کوم شي افتتاح وکړي نو داسې چل شي. د یو ملا زوی هلکانو سره په ښکار ووتو، چې په ښکار ووتو نو نور څه ورته میلاو نه شو، ګیدړي وویشتو. د ملا زوی لګي شو ګیدړي وویشتو. چې ګیدړي وویشتو نو هغه هلکانو ورته چې هلکه څه اوسۍ موسۍ پیدا نه شوه، ګیدړ دې دا خو مردار دی. ویل څوک وایي چې مردار دی؟ د ملا زوی زه یم او مفتیان تاسو ځان نه جوړ کړئ، زه وایم چې حلال. ډېره ښه ده. چې راله پلار ته یې وایي چې میاں جي ګیدړ حلال دی؟ هغې وی چې نه مردار ہے. کون آخنے کے گدڑ حلال ہے؟ مردار دے سو کوئی حلال ہے؟ وی چې جی نور جمال آخنے کے گدڑ حلال ہے. استازوی نور جمال ہوئی چې حلال. اچھا نور جمال آخنے؟ ٹھہرو پھر میں کتاب دیکھا ورګه چې زه کتاب وګورم. کتاب راغسته دی هغه ټول هلکان داسې ورته لاندې ناست، د اس کتاب لاس کی نیولے دے اور تو وہی چې سنو بھائی سنو، کتاب دا مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال، جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال. نور جمال چی چرته یلته گدڑان میدڑان ټول حلال دي. دیکھو وګورئ چې صدر پاکستان د کوم ټي وي سټیشن افتتاح کی آخو مبارک بیا بالکل روائی داغه کړه. سینماګانی بالکل روا دي ځکه چې پاغه باندې 15 روپۍ ټیکټ ته نو 15 کې 2.5 د حکومت ټیکس ته دی. خیال راغی 15 روپۍ د بایسکوپ ټیکټ ته نو 2.5 په د حکومت ټیکس ته، نو چې دله ټیکس ورکې نو سینما هم روا شو. دا وی سی آر زکه حرام دی، دوی ورپسې لږ ګرځي راګرځي چې دوی له په ټیکس نه دی ورکړی. تو اوس په باړه کې وی سی آر والا او په دې کسٹم والا یې راوړه چې په دې راوړه دوی یې ونیسي او کسٹم ټیکس په ورکې، بیا وی سی آر هم روا دی. په دې خبره پوهېږئ؟ دغه شریعت چې دا دوی کوم چغې وهي، شریعت بینچونه یې جوړ کړي دي او دا دی را روان دی او هغه دی راغی، اسلام او نظریه او پلانې دا مونږ خو د اسلام نم باریو او نظریه نم باریو، نظریه پاکستان نم مونږ باریو ځکه چې پاکستان کې صحیح اسلام غواړو، شرمېدل اسلام پکې نه غواړو. نو مونږ د هر څه نه بار کړي. نمازي ځانو دوی لا چې پکې څه ورکې بیا روان. دا هغه مولا کار دی، درته مې قصه کړې وه. 3 طلاق یې ښځې له ورکړه، 3 طلاقه او استاذ له 3 ورځې سار دا پنن بای چې په خیر وغنه دایره په څلورم ورځ ورته چې جی دا سه خزه ته مې په غوسه کې هم او بس پزان پوي نشم یو 2-3 مې ورته وې ښا وې بس ته 2 ورځې نورم زرا ځکن مطلب دا چې دا روغنه
روغنه به خړې را خړې ورته چې داس